ګرانو هېوادوالو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. بس د زړه درد نه د کور نه ووتم، پارک ته راغلم. په دې پارک کې ناسته یم، ګورم د خدای تعالی دا جهان ته ګورم او خپل ورار افغانستان ته ګورم. ما ومې غوښتله چې د خپل تسلیت د زړه له کومې خپلو هغه هېوادوالو ته چې په دې تېرو څو ورځو کې په زلزله کې خپل د کورنۍ غړي، خپل دوستان، خپلوان یې حال او مال هر څه یې د لاسه ورکړي دي، خپل تسلیت وړاندې کړمه. خو زما په تسلیت او غمرازي باندې دا غم نه بیانېږي. دا ډېره غټه غم دی، دا ډېره غټه دا ډېر د غم نه ډکه یو صحنه وه. دوستانو تاسې پوهېږئ چې دا د څو ورځو نه راهیسې په سوشل میډیا کې په خبرونو کې چې کوم تصویرونه، کوم خبرونه زه ګورم، تاسې په خدای یقین وکړئ چې په ما خوب خوراک او خوب خوراک او حرام او هر څه حرام دي، ځکه چې د برداشت نه بلکل بغیر ده. نو راځئ چې ویره او ماتم یو خواته پرېږدو، د خپلو هېوادوالو لاسنیوی وکړو، د خپلو هېوادوالو دې غمځپلو سره کومک وکړو، مرسته وکړو، ځکه چې دا وخت د مرستې دی، دا وخت د کومک دی چې یو بل ته په درد وخورو، ځکه چې په دې بدو شرایطو کې زمونږ ډېر کم کومک، ډېر اندک کومک هم د دوی په درد خوري او دوی ورته ضرورت لري. نو زما هیله د ګرانو هېوادوالو نه همدا ده چې د دې غمځپلو نه خپلې مرستې وسپموئ، کومک وکئ او یو بل ته لاسونه ورکئ چې دوی برته په پښو کې ودرېږي. دوستانو تاسې یقین وکئ چې په موږ خو خوشحالي او خوب او هر څه حرام شوي دي. موږ چې هغه کوم تصویرونه چې په سوشل میډیا کې ګورو، دغه خبرونه چې اورو، نو تاسې په خدای یقین وکئ، په ما یې مه کوئ، په ما ګناهګار یې مه کوئ، چې بلکل د دې نه ده چې زه تاسو ته څه ووایم. دوستانو ګرانو هېوادوالو تاسې یقین وکئ چې بلکل خو خپل د وسې نه چې زما کوم امکانات د وسې وو، ما خپل هغه امکانات، هغه مادي مرستې کابل ته واستولې. په خوست کې زما ډېر ښه دوستان دي، ډېر ښه ملګري مې دي. زه په دوبۍ کې د هغوی سره اشنا وم، په دوبۍ کې ما هغوی سره پېژندل، ما خپل مرستې هغوی ته واستولې چې دا متضرر کورنۍ ته یې ورسوي، انشاءالله چې هغوی ته یې ورسوي. خو زه تاسو نه دا هیله کوم، تاسو نه دا خواهش کوم چې د دوی سره کومک وکړئ، د دوی لاسنیوی وکړئ چې برته په پښو ودرېږي، ځکه چې دوی اوس په دې بدو شرایطو کې زموږ او ستاسو کومک ته اړه لري. باید کومک ورسره وکړو، باید مرسته ورسره وکړو چې په هر شرایطو کې زه د هغه کورنۍ نه، د خپلو افغانانو نه، د ټول افغانستان نه، د ټولو افغانانو دا هیله کوم که سره زر لري سره زر خرڅ کړي، که په کور کې هر څه لري، پیسې لري، هر شی لري، خرڅ یې کړي، کومک ورسره وکړي، ځکه چې په ډېر بدو شرایطو کې زموږ هېوادوال قرار لري، نن ستاسو کومک ته اړه لري. نو د دې پیښې شهیدانو ته زه د خدای تعالی نه جنت غواړم، عالي مقام غواړم، او د کورنۍ پاتو خلکو ته یې د زړه کومې صبر غواړم، او زخمیانو ته یې عاجله شفا غواړم. دوستانو زه نو نور څه درته وایم، نور ماته قسم ده چې افغانستانه، های افغانستانه، قربان دې شمه چې بس ډېر په بدو شرایطو کې قرار لري، دا د الله تعالی له طرفه وو. وایي زړه یې مه بولئ، زړه یې مه بولئ،
تور کاڼي د سارا وي زړه یې مه بولئ تور کاڼي د صحرا وي په لیدو د زخمي زړه چې زخمي نه شي زړه یې مه بولئ تور کاڼي د صحرا وي په لیدو د زخمي زړه چې زخمي نه شي